پولیس بوله بالکل پرچه نه ورکوي خو هغوی لپاره هم دا خبره ده چې تاسو به وایلیشن نه کوئ مطلب روډ کې به په منځ کې نه ورتېږي. دا راته مو دعوت ورکوي بهر خلکو چې راشي سوات ته نو لوکل دي هغو ته صرف زموږ دا یو میسیج دی چې اختر دی تاسو د اختر په خپل کورونو کې تیر کړئ چې دا کم ټورسټ راغلي دي دوی ته ښه فیسیلیټیشن ورکړئ ښه مهمان نوازي وکړئ. کتونکو عباس خان یم د ټولو نه لومړی درته د لوی اختر مبارکي وایم. دا وخت موجود یم د پیزاګټ پارک مخې ته د ټرافیک انتظاماتو حوالې سره نور به هم د سیاحانو نه معلومات اخلو چې اختر مو څنګه تیر کو او سوات ته په څه غرض او مقصد راغلي دی. زموږ سره اوسئ. زه د ټولو اول ته د اختر مبارکي وایم. ستاسو د مبارک شه او کتونکي د دې مبارک دا راته وایي تاسو خو لوکل یې ټورسټ ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو بس هغو ته زموږ دا پیغام د پولیس بوله بالکل پرچه نه ورکوي خو هغوی لپاره هم دا خبره ده چې تاسو به وایلیشن نه کوئ مطلب روډ کې به په منځ کې نه ورتېږئ. د ټریفیک د اصول به خیال ساتئ. تاسو ته بالکل د هغه طرفه پرچه نه میلایږي. دعوت ورکوي بهر خلکو چې راشي سوات ته نو دعوت خدا دی چې بالکل امن دی که تاسو ته داسې خبرې کوي نو هغه پخواني حالات اوس نشته او زموږ خلک چې دی دا ډېر مهمان نوازه دی. انشاءالله په هوټلو کې به هم تاسو ته دا پرابلم نه چې تاسو وایئ چې یاره ریټونه به سې وایي دغه به سې وایي کوم چې په یخنۍ ګرمۍ کې صحیح نو هېڅ قسم مشکلات به نه وي. اول ته د اختر مبارکي وایم. مهرباني ستاسو هم د اختر ډېر مبارک شي. دا راته ووایئ چې سیاحانو لپاره څه پیغام ورکوئ؟ سیاحانو ته زموږ دا پیغام دی چې هغوی راځي نو چې ټریفیک خیال وساتي او دا چې روډونه بند نه کړي او د سوات چې کوم رواج چې هغه ډېر خیال وساتي. سره موجود دی د ټریفیک انچارج سیټي روشن خان. روشن خان د ټولو اول ته د لوی اختر مبارکي. عباس خان ډیره مهرباني ستاسو د مبارک شي د ټول مسافرو د ملک دننه ټولو ته د اختر مبارکي. دا راته وایي ډي اس اف چې څه پوزیشن دی د ټریفیک حوالې سره او څومره تعداد کې مې پولیس ودرولي دي او د ټریفیک څه انتظامات روان دي دغه راسره لږ شریک کړئ. څنګه چې تا ته پته عباس خان چې د اختر شي نو زمونږ چې د کم کته خلک ته ټورسټ هغه سوات ته روخ وکړي د هغې په بابت کې زمونږ جناب آر پی او صاحب اشیر اکبر خان جناب ڈی پی او صاحب ټریفک ایس پی حبیب الله خان هغه د خصوصي پلان تشکیل کو په هغې پلان کې د ډسټرکټ پولیس ټریفک وارډن پولیس مختلف نور مرزاکاران کوم چې دي هغه مختلف خپلې ډیوټیانې سره انجام کوي او کم چې عوام کم ټورسټ چې را روان دي هغو ته فیسیلیټیشن ورکوي. د ټورسټ ته څه پیغام دی؟ عام ولس ته څه پیغام دی د سوات چې کوم لوکل دي کم چې زمونږ ټورسټ روان دي د کته نه دوی ته زمونږ دا یو ریکویسټ دی دلته دوی خپل رواج دی د هغې خیال وساتئ. کم د ټریفک روا دوا دي د ټریفک وایلیشن مه کوئ او بل چې کم په لاره پیدل خلک روان دي د هغو خیال وساتئ. کم چې زموږ لوکلز دي هغو ته صرف زموږ دا یو میسیج دی چې اختر دی تاسو د اختر په خپل کورونو کې تیر کړئ چې دا کم ټورسټ راغلي دي دوی ته ښه فیسیلیټیشن ورکړئ ښه مهمان نوازي وکړئ چې د دې سوات نه بیا یادونه د ځان سره ویسي. مهرباني